یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو قاتلوا الذین جنگو کې هغه خلکو سره یلونکم چې تاسو ته نږدې دي من الکفار د کافرانو نه وليجدوا فیکم غلظه او ودي مومي هغه په تاسو کې سختی هغه د دا ونه وایي چې دا مسلمانان نرم چاره خلک دي بس سختی دي په تاسو کې ومومي واعلموا پوهشئ ان الله مع المتقین چې بېشکه الله د تقوادارانو سره ملګری دی تاسو سره چې کوم کافر نږدې دي هغې سره جنګ ځینو مفسرینو لیکلي چې د دې نه مراد منافقین دي خو دلته ورته الله کافر ویل دلته ورته الله ځکه کافر ویلی چې دې نه مراد هغه منافقین دي چې هغې داسې عملونه کړي داسې اقوال تېوتي دي داسې خبرې تېوتي داسې کارونه یې کړي چې هغې نه معلومه شوې ده چې دا کافر شي کافر خو مخکې نه مو خو هغې نه معلومه شوه چې دا کافر دي چې دا کافر دي کفر ظاهر شوی ځکه چې د ټولو نه نږدې کافر مسلمانانو ته چې دی منافقین ځکه خو جومات کې هم در سره ناست ترجمه کې هم در سره ناست حج ته هم در سره ځي خو دا ټول کارونه کوي که نه خو دی منافق اسلام دښمن نو وایي دا نږدې اول دی سره جنګ وکړي چې کوم در سره نږدې دي په دې خبره باندې پوه شئ که او دا د دې تقریر سر کې هم ویل شوي یا ایها النبیو جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم هلته د جهاد لفظ استعمال کړی جهاد لفظ د قتال د لفظ نه لږ کته دی که نه ځکه جهاد ټولو کوششونو ته وایي چې د الله د دین د غلبې دپاره کړي او قتال هغه کار ته وایي چې د الله د دین د غلبې دپاره کېږي خو جنګ وي هغې کې وینه تویېدلي څوک وژلي تا شهید کېدلي نو هلته د جهاد لفظ استعمال که دلته د قتال لفظ استعمال جهاد په خپل ځای باندې د منافقینو سره ضرور دی چې جواب ورته وایي خبره یې خوله کې وچه کړي اسلامي ټولنه کې ورته ځای ورنه کړي خلکو ته ووایي چې دا منافق دی چې خلک د هغه په خبره باندې اعتماد ونه کړي مجلس کې قدر ونه کړي عزت یې ونه کړي ورته پا نه سېږي که دسترخوان باندې ناست دی راغی ځای ورته پرې نه دی که غوري ته درسره راغی چې ځان ته یې کش بل مسلمان ته وایي چې راشه ما سره کښېنه هغه همسې ګوري ته هم ورسې ګوره چې هغه پوه شي چې زه منافق یم د دې منافقت د وجه نه دې ټولنه کې زما عزت ختم شوی هغه جهاد که د کفر او بېدیني خبره یې وکړه عریضه پرې باندې وکړه چې قاضي ته یې بوځي چې حکومت اسلامي چې هغه یې مړ کړي د ارتداد حکم پرې جاري شي جومات کې خبره وکړه او ته د دې خبرې اهل نه ته منافق یې هغه ته جهاد او دلته امر د قتال شو نو دې نه بیا هغه منافقین مراد دی چې کفري خبرې ته ظاهرا باهرا وتي او څرګندې شوي په دې خبره باندې پوه شو منافق چې یو سړي باره کې ته پوه شو دا منافق دی هغې سره چې ته نرمه رویه کوې نو ته منافق یو سړی منافق دی تو کفر په غلبه خوشحالېږي د اسلام په غلبه خفه کېږي خو دا منافق دی چې دا منافق دی نو ته چې ورته هسې هی هی کوې نو ته منافق ولې کوې ته به هغه سره هغه کې سختي به ورسره کوې صحیح دی چې داسې حد ته به نه وځي چې د اخلاقو د حد نه وځي اخلاقو د حد نه به نه وځي خو داسې سختي به ورسره کوي چې دا په ټولنه کې ترد شي او ټولنه کې ورټل شي حدیث کې راغلي من وقر صاحب بدعة فقد اعان على حتم الاسلام څوک چې د بدعتي قدر کوي هغه دین ورانوي منافق نه غټ بدعتي بل چاته نو ته چې د منافق قدر کوې د هغې احترام کوې خو ته دین تباه کوې که نه خلک به وایي چې دا منافقت کې هم څه عزت پکې شته ته دې خبره پوه شو او نور دا یوه طریقه هم ده یوه قاعده هم ده ګوره نبي علیه السلام هم اول عربانو سره جهاد وکړو بیا یې شام ته لاړ ځکه شام چې دی مدینې ته نږدې و د عراق همداسې بیا دا نږدې ځایونه چې خلاص شو بیا ایران ته راغلل روم ته راغلل همداسې راغلل نږدې به هغه کوې داسې وایي به مخکې ورپسې ځي وإذا ما انزلت سورة او کله چې نازل شي سورت فمنهم من یقول فمنهم نو بعضې په منافقانو کې من هغه دي یقول چې وایي ایکم زادته هذه ایمانا ایکم کم یو په تاسو کې زادته ډیر که هغه ته هذه دی صورت ایمانا ایمان
یعنی په تاسو کې کم یو ته دې صورت ایمان ډېر کړ په تاسو کې کم یو ته دې صورت ایمان ډېر کړ دا استهزاء د وجه نه به ویل قرآن کې راغلی و چې قرآن نازلېږي د مسلمانانو ایمان ډېرېږي یعنی قوي کېږي بالدګي او نشوونما ورته ورکول کېږي سړی قرآن اوري خو ایمان یې قوي کېږي که نو دوی به بیا د خیله خندۍ نه ویلې په تاسو کې چاته دې آیات دې صورت چې د ایمان زیات که الله جواب ورته وایي الله فرمایي فاما الذین آمنو نو کومو خلکو چې ایمان راوړی دی فزادتهم ایمانا نو دې صورت زیات کړی دی هغوی لره ایمان وهم یستبشرون او هغوی خوشحاله دي پې هغوی چې اوري زړه خوشحالي زړه کې کولوالی راځي انشراح صدر راځي خوشحالي محسوسوي چې قرآن باندې پوهېږي واما الذین فی قلوبهم مرض او هغه خلک چې د هغوی په زړونو کې مرض دی د منافقت مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم نو زیات که دا صورت ګن د هغوی ګن ته نو دې صورت د هغوی ګن زیات که مخکې زړونو کې شک کفر او ګندو نو چې دا صورت یې واورېده یقین یې پرې ونه که انکار یې وکړه نو کفر او ګند او بدیني نور هم زیاته شو ښه سړی چې قرآن اوري ایمان یې قوي منافق او بدینه سړی چې قرآن اوري د قرآن ترجمه درس اوري نو د هغه ګن ته ګن زیاتېږي بدیني نور هم زیاتېږي وماتو وهم کافرون او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دی کافر دي همداسې ګن سره مړه شوي اولا يرون ولې دا منافقان نه ویني انهم دی چې دی یفتنون فی کل عام دی فتنه کې اچول کېږي هر کال دی امتحان کې اچول کېږي هر کال مرتن او مرتين یو کرت یا دو کرت ثم لا يتوبون بیا هم دی توبه نه کوي ولا هم یذکرون او دی نصیحت نه اخلي یعنی کال کې او کرت دو کرت خامخه د دې د ایمان دعوه ازمایل کېږي چې د ایمان دعوه صحیح ده که نه کله سخت احکام راشي هغې عملي کول خو منافق نشي کولی نو کتل کېږي چې د کې ایمان شته که نه الله ته خو معلوم یعنې چې خلک یې کله د جهاد امر راشي نو دی کتل کېږي چې دی ایمان لري که نه لري ځکه چا کې چې ایمان یې هغه الله دپاره ځان قربانوي چا کې چې ایمان نه وي نو هغه بس ته د الله دپاره ځان قربان کړي نو الله وایي کال کې او کرت دو کرت دی ازمایل کېږي او چا دا معنا کړی چې کال کې او کرت دو کرت په مرضونو په بلیاتو په آفاتو په یو شي باندې دی ګرفتاریږي دې دپاره چې دی خدای ته متوجه شي چې ولا مونږ کې غلطي ده چې الله داسې نیولي خو نه توبه کوي نه متوجه کېږي ولا هم یذکرون او دی پن نه اخلي واذا ما انزلت سورة او کله چې نازل شي یو سورت نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضې نورو ته دا منافقان هل یراکم من احد آیا څوک هم ویني په سترګو یو بل نه پوښتنه کوي آیا څوک هم ویني ثم انصرفو بیا ځي واپس کېږي د مجلس نه صرف الله قلوبهم نو الله د دوی زړونه واپس کړي دي اړولي دي عن الایمان د ایمان نه بانهم قوم لا یفقهون ځکه دا داسې قوم دی چې نه پوهېږي د دې هم یوه قیصه ده ترتیب دا و چې نوی وحی به راغله بیا به منادي کېده اعلان به کېده ټول خلک مسلمانان به جمع کېده بیا به هغه لوستل کېده چې دا قرآن اوس راغی نوی راغی په دې خبره پوه شو نو دوی خو دې کې څه دلچسپي نه وه چې قرآن واوري او راتله خو به ځکه چې خلکو نه وایي چې دا منافقان دي قرآن اورېدو ته نه راځي نو چې صورت نازل شي نو اجتماع ته راشي بیا به زر وتل یو بل ته به کتې نظر بعضهم الی بعض او په سترګو کې به یو بل ته ویلې هل یراکم من احد آیا تاسو څوک ویني یعنې یو لیدل خو وشو چې خلکو ولې پلانی هم راغی اوس چې دی وتو کې وځو چا فکر خو نه دی نو بیا به چل کې شاته به سخېدل په سخېدو به غلې غونې به ټوپ ووهه اوبه وته چې څوک مې ونه ویني ځکه دلچسپي نه وه نو الله وایي د دې زړونه الله اړولي د ایمان نه ځکه دا ناپوهه دي لقد جاءکم رسول من انفسکم یقینا راغلی تاسو ته رسول من انفسکم ستاسو د خپلو نفسونو نه انسان دی بشر دی عرب دی عزیز علیه ما عنتم
عزیز عزیز شدید عزیز شاق ګران تمامیږي علیه په هغه باندې ما عنتم هغه شی چې تاسو ته تکلیف درکوي تاسو ته چې کوم شی تکلیف درکوي هغه په هغه باندې ګران تمامیږي حریص علیکم او حریص دی په تاسو باندې دی لالچ دی دی حرص دی او دی غوښتنه ده چې تاسو مؤمنان شئ په سمه شئ بالمؤمنین رؤوف رحیم او په مؤمنانو باندې ډېر زیات مهربانه دی فإن تولوا او کدی ډډه کوي او اعراض کوي د ایمان نه پیغمبره فقل حسبي الله نو ته ورته ووایه کافي دی ماته الله لا اله الا هو د هغه نه پرته بل څوک د عبادت لایق نشته علیه توکلتو ما په همغه الله توکل دی وهو رب العرش العظیم او هغه رب دی د عرش عظیم هغه د عرش عظیم رب دی د لوی عرش رب دی پروردګار دی نو عرش د دې کائناتو تخت سلطنت نو هغه چې د عرش عظیم رب دی نو دې معنا ده چې د ټولو کائناتو رب دی ځکه پاچاهي د کائناتو د هغه په لاس کې ده او د هغه په اختیار کې ده الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم یونس د دې سورت نوم دی 98 نمبر آیات نه واستې شوی دی د علامت په تور باندې نو دې کې د یونس علیه السلام باسم دی نور په کې ډېرې خبرې دي او دا سورت چې دی مکی سورت دی مکه مکرمه کې نازل شوی یعنی د هجرت نه مخکې د دې سورت د نزول زمانه هغه متعینه نه ده چې متعینه متحققه چې پلانې زمانه کې نازل شوی خو دونه معلومیږي چې د سورت د انداز بیان نه چې دام د مکی دور د اخرنیو سورتونو نه دی خو د هغه سورتونو نه مخکې دی چې کومو سورتونو کې هجرت ته اشاره شوې ده ځکه په دې کې هجرت ته اشاره نه ده شوې نو دې نه معلومیږي چې کومو سورتونو کې هجرت ته اشاره شوې ده هغه د دې نه وروسته نازل شوی د دې سورت موضوع چې ده مشرکینو ته کفارو ته دعوت ورکول دي د توحید او د آخرت عقیده باندې د ایمان راوړل دا دوه اساسي موضوعات دي د سورت آغاز داسې شوی دی یو سړي د نبوت پیغام وړاندې کړ او دی هغه پیغام باندې حیران شو او خامخا هغه باندې ساحرۍ الزام ولګاو حالان کې دا سړی چې کومه خبره وړاندې کوي په هغې کې نه څه عجیبه خبره وه او نه د دې سړي خبرې د سحر او د کهانت سره څه تعلق لري خو دوی په تعجب کې ویې ویلې چې دا سحر دی څه عجیبه کار دی وکړو ښه دا سړی خو د سحر او کهانت سره څه تعلق نه لري او خبره هم څه عجیبه نه ده دی تاسو د دوه مهمو حقیقتونو نه ادا کوي یو د خدای توحید دی او دوم د آخرت په ورځ باندې ایمان دی دا دوه حقیقتونه چې دا سړی ستاسو مخې ته وړاندې کوي که تاسو یې ومنئ که تاسو یې ونه منئ دا حقایق دي دا حق دي دا درست دي دا صحیح دي که ته منئ که ته نه منئ که تاسو ومنل ستاسو خپل انجام به بهتر شي که تاسو ونه منل ستاسو خپل انجام به ناکاره او خراب شي په دې صورت کې چې کوم عمومي بحثونه کیږي د الله توحید باندې د ربوبیت توحید باندې چې الله یوازې خالق مالک حاکم دی او د آخرت زندگی باندې دلایل وړاندې شوي دي چې هغه خلک چې په تعصب کې اخته نه وي او په ضد کې اخته نه وي نو د هغې دپاره کفایت کوي د هغې د اطمینان دپاره دوم په دې صورت کې د هغو غلط فهمیو ازاله شوې ده
او په هغه غفلتونو باندې خلک تنبیه شوي دي، کم غلط فهمۍ او کم غفلتونه چې د توحید د منلو او د آخرت د منلو په مخ کې خنډ جوړ شوي او همیشه خنډ جوړیږي، نو هغه غلط فهمۍ او هغه اشتباهات په دې صورت کې رفع کیږي. هغه اشتباهات او اعتراضات پکې جواب شوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی صلی الله علیه وسلم د راوړلي شوي پیغام په باره کې خلکو وړاندې کول. څلورم، آخرت کې چې څه پیښیږي او راځي مخکې نه د هغې په باره کې خلکو ته خبر ورکول شوی. پنځم، په دې خبره باندې خلک پوه کړلی شوي دي چې د دنیا د ژوند اصل کې د امتحان دپاره دی. که دغه مهلت چې تاسو ته درکول شوی په دې دنیا کې په دې ژوند کې که دا تاسو ضایع کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم هدایت هم قبول نه کړه، هغه نه استفاده ونه کړه، تاسو ته دا چانس بیا نه درکول کېږي. بس دا یو چانس دی، سړي ته انسان ته الله دا یو چانس ورکړي، په دې بل چانس نشته. هغه ښکاره جهالتونه او ضلالتونه هغې ته ګوته نیول شوې ده، تنقید پې شوی دی چې هغه د انسان ژوند کې د همدې د وجه نه پیدا کېږي چې د خدای د وحي په پیروي کې هغه ژوند نه تېروي. چې د وحي پیروي کې ژوند نه تېروي نو ژوند کې به مشکلات پیدا کېږي، نو هغه مشکلاتو ته ګوته نیول شوې. په دې سلسله کې د نوح علیه السلام قصه په مختصره توګه بیان شوې، بیا د موسی علیه السلام قصه لږ تفصیل سره بیان شوې. د دې دواړو قصو نه موږ په څلورو خبرو باندې الله پوهیږي. اول، ای د مکې خلکو، کومه معامله چې نن تاسو محمد صلی الله علیه وسلم سره کوئ دا خو همغسې معامله ده چې د نوح علیه السلام قوم نوح سره کوله او د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام سره کړې وه. نو هغوی د خپل طرز العمل په نتیجه کې چې کومو نتایجو سره مخامخ شو نو همغه پایلو نتایجو سره به تاسو مخامخ کېږي. ښکاره خبره ده چې یو سړی یو کار کوي او هغه نتیجه ویني، همغه کار ته هم کوي خو ته به همغه نتیجه وینې که. دوم په دې خبره پوه کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګري چې نن تاسو کمزوره وینئ، ضعیفې وینئ، ناتوانې وینئ او تاسو ته پې ځان قوي ښکاري او هغه ښکاري، نو دا شی تاسو باید دوکه نه کړي. د ده په پشت باندې همغه قوت کار کوي کوم قوت چې د نوح علیه السلام په پشت باندې کار کوي. د ټول قوم طوفان کې غرق. کوم قوت چې د موسی علیه السلام په پشت باندې کار کوي چې فرعون غوندې لوی باچا یې په یوه لحظه کې ختم کړ، نو همغه قوت چې د موسی او د نوح په پشت باندې کار کوي همغه قوت د محمد صلی الله علیه وسلم په پشت باندې کار کوي. نو دوکه کېږئ مه، مغروره کېږئ مه چې دا خو ضعیفه دی. بلې درېیمه په دې خبره پوهیږئ چې تاسو ته د عمل لپاره دا کم چانس او مهلت درکول کېږي، که دا مهلت ختم شي او هغه اخري لمحه کې چې بیا عذاب در باندې کله نازلېږي هغه وخت کې بیا توبه کوئ او ایمان راوړئ، بیا هغه د الله په دربار کې نه قبلېږي. څلورم، مسلمانانو ته تسلي ورکول شوی چې په دې مخالفانه ماحول کې چې انتهایی شدت او ظلم تاسو وینئ تاسو مایوسه نه شئ او په دې خبره پوه شوي چې دې ظلم او شدت کې او سختو کې به څنګه کار کوي. درېیم، په دې خبره مسلمانان پوه کړلی شوي دي چې ګوره که دې تکلیفونو نه الله تاسو وباسي او تاسو باندې د الله فضل وشي، تاسو ته د دنیا مشري او قیادت درکول شي، نو بیا هغسې ونه کوي لکه کم کار چې بني اسرائیل وکړل چې هغوی ته کله حکومت او مشري او امامت د دنیا الله ورکړه، د ظلم نه اخلاص کړل، هغوی بیا خپله ظلمونه شروع کړل چې تاسو همغسې ونه کوي. الف لام را دا حروف مقطعات، الله عالم دی په خپل مراد باندې د دې حروفونه. تلکا دا کم، د تلکا نه مطلب اشاره چې ده هغه الا ما تضمنته سورة من الآیات، په دې صورت کې چې څومره آیاتونه دي تلکا کې هغې ته اشاره ده. تلکا دغه آیاتونه چې په دې صورت کې دي
آیات الكتاب الحکیم، آیاتونه د هغه کتاب دی چې د حکمت نه لبریز دی، د حکمت نه ډک دی. اکان للناس عجبا، آیا خلکو ته دا عجیبه وه؟ انا اوحینا الی رجل منهم، چې موږ وحی وکړه په دویو کې یو سړي ته، ان انذر الناس، یعنی بان انذر الناس، چې خلک ویروه د کفر او د شرک د ناکاره انجام نه، وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکا خلقو ته چې ایمان راوړی، ان لهم قدم صدق عند ربهم، ان لهم چې یقینا دی لره شته قدم صدق، ریښتونی عزت او ریښتونی سرفرازي. قدم صدق، ریښتونی عزت او ریښتونی سرفرازي دی ته شته ده، عند ربهم، په نزد د رب د دوی. ځینې مفسرینو تعبیر کړی قدم صدق مقام صدق، سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة، لوړه درجه او د الله مهرباني. ید عربی کې د نعمت دپاره استعمالیږي، له علیه ید، د هغه په در لاس دی، یعنی نعمت دی. ځکه ته چې چا سره کوم احسان کې څه شی کوې نو په لاس یې کوې. قدم عربی کې چې دی هغه د سبق او د مخکې تګ دپاره استعمالیږي. د دنه یو قدم مخکې دی، د دنه شل قدمه مخکې دی، نو دی وجه نه هلته قدم صدق، دی ته د صدق او د ریښتونولۍ قدم دی، یعنی مرتبه ده، درجه ده، د ریښتونی عزت دی په دغه معنا باندې. ما په دې کې ډېره خبره کړې وه، خو داسې دی چې ترجمه پاتې کېږي. قدم صدق نه همدغه ماته واخلئ، ریښتونی عزت او ریښتونی د عزت مرتبه، ریښتونی د عزت او د سرفرازۍ درجه او مرتبه. قال الکافرون، وای کافران، ان هذا لساحر مبین، بېشکه دا سړی چې دی ساحر دی څرګند. هلکه موږ ته وایي زیری ورکړه مؤمنانو ته چې دوی ته قدم صدق دی، او کافران د شرک کفر بد انجام نه ویروه. سړی هم همدوی کې پیغمبر که، نو اوس دوی کې د سحر دي څه چې دوی وایي دا سحر. ان ربکم الله الذي، بېشکه ستاسو رب چې دی هغه الله دی، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، چې پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې. یا شپږ مرحلې ته مراد دي، چې اره مرحله به څونه کلونه یې هغه به الله ته معلوم، او یا دا شپږ ورځې. ثم استوى على العرش، بیا هغه جلوګر شو په عرش باندې، یعنی خپل تجلیات عرش باندې مرتکز کړه. کوم خلک چې تعویل کوي دا معنا، چې کوم خلک تعویل نه کوي هغه دا معنا کوي چې پورته شو، لوړ شو، استوا یې وکړه علی العرش، په عرش باندې. استوا علی العرش قرآن کې 55 ځایونو کې چې راغلی، د هغې هدف دا دی چې الله د هغې نه بندګانو ته دا تصور ورکوي چې الله د دې کائناتو بادشاه دی، د کائناتو تخت سلطنت عرش د الله په لاس کې دی، د الله په اختیار کې دی. فرمانونه د همغه ځای نه هغه الله صادروي. یدبر الامر، هغه تدبیر کوي د امورو تدبیر کوي. په دنیا کې چې څومره شی کېږي د دې تدبیر او انتظام او انصرام همغه ځای نه کېږي. ما من شفیع الا من بعد اذنه، نشته دی څوک شفاعتګری مګر پس د اذن د الله. دی به ویلی چې زمونږ دا بوتان او هغه دا مونږ د الله د عذاب نه بچ کوي، نو دی ته ویلی چې شفیع نشته دی مګر پس د الله د اذن نه. څوک د الله د امر نه بغیر د شفاعت کوی نشي. ذلکم الله ربکم، دغه الله ستاسو رب دی، فاعبدوه، نو عبادت وکئ. افلا تذکرون، ولې تاسو نصیحت نه قبلوئ. الیه مرجعکم، دغه الله ته ستاسو واپسې ده، جمیعا د ټولو. وعد الله حقا، او دا د الله حق وعده ده چې ټول خلق هغه ته ځي. انه دغه الله یبدأ الخلق، آغاز کوي د آفرینش او د پیدا کولو او د تخلیق آغاز هغه کوي. ثم یعیده، بیا اعاده هم هغه کوي. دا خلق بیا بیرته مړه کوي، بیا یې ژوندي کوي.
اعاده هم هغه کوي لیجزي الذین آمنوا دې دپاره چې الله جزا ورکړي هغه خلکو ته چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک کارونه یې کړي بالقسط په انصاف یعنې د الله دا خلک بیا ولې ژوندي کوي بیا ولې خپلې مخې ته ودروي دې دپاره چې کوم خلکو نیک کارونه کړي دي چې هغوی ته الله په انصاف او چې کومو ناکاره کړي هغوی ته خپله جزا ورکړي والذین کفروا او کومو چې کفر کړی لهم شراب هغوی دپاره څښاک دی من حمیم د ګرمو اوبو نه وعذاب علیم بما كانوا یکفرون او هغوی دپاره عذاب دردناک دی په وجه د هغه کفر چې هغوی په دنیا کې کړی و نو که یو سړی وایي چې د اعمالو نتایج زه نه منم نو هغه د قیامت نه انکار کوي که یو سړی د اعمالو نتایج مني چې هر عمل یوه نتیجه لري نو هغه مجبور دی چې قیامت ومني د اعمالو اخلاقي نتایج د نیکۍ ښه نتایج د بدۍ ناکاره نتایج د دنیا کې داسې خلک تېر شوي میلیونونو خلک یې مړه کړي دې ته به الله جزا نه ورکړي دې دنیا کې داسې خلک تېر شوي چې ډېرې نیکۍ او ښېګڼې کړي نو هغه هم داسې ابس لاړې شي دا روژې چې دا مسلمانان نیسي دا منځونه چې کوي صدقې کوي او نورې نیکۍ او ښېګڼې کوي د خدای لار کې جهاد کوي دعوت کوي امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي نو دا الله چې دی همداسې ټول ضایع کړي د الله نه ضایع کړي د دې دپاره چې مؤمنانو ته او نیک عمل کوونکو ته دغه عمل ثواب ورکړي او بدو ته سزا ورکړي ځکه الله آخرت قایم